سلامونه حولې کې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته دا وایم چې د ایران او د اسرائیلو پوځي ځواک څومره دی. آیا ایران کولی شي د اسرائیل سره وجنګېږي که نشي جنګېدلی؟ په دغه ویډیو کې انشاءالله چې تاسو څه موضوعات وړاندې کوم او تاسو به پوه شئ چې د جنګ قوت د کوم سره ډېر دی. زه پر موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرېږو. لومړی تر هر څه تاسو باید د دواړو اړخونو استراتیژیک ملګري وپېژنئ چې استراتیژیک ملګري د اسرائیل څوک دي او د ایران څوک دي. که اسرائیل ته راسو هغه یو اس امریکا ده، یو کې ده، اروپایي اتحاد ده، استرالیا ده او نیوزیلند دی. دا د نړۍ هغه ستر اقتصادونه دي چې اوس د نړۍ قدرت په لاس کې لري. که هغه امریکا یاد کړو، که هغه انګلستان یاد کړو، که هغه اروپایي ټولنه یاد کړو، که هغه استرالیا یاد کړو، که هغه نیوزیلند یاد کړو، دا هغه هېوادونه چې د نړۍ ستر قدرتونه دي، اقتصادي قدرتونه دي. او که دې خواته راسو په دې برخه کې د ایران برخه وګورو، د ایران په برخه کې یوازې چین د ایران سره په مالي برخه کې ولاړ دی، روسیه ولاړ اوسي که نه اوسي ځکه چې هغه اوس خپله په جنګ کې ده. او که راسو شمالي کوریا چې ده هغه د مالي برخې ورسره داسې نه ده، خو په وسلو کې به ورسره مرسته وکړي. دې برخې ته که راسو نو ایران چې دی داسې قوي ملګري نه لري لکه اسرائیل چې لري. د اسرائیل سره که زه اوس راسم پر امریکا باندې خبرې کوو، د امریکا سره د ډالرو چاپ ماشین دی چې وروره منه هر هېواد ته ماشین چاپوي، پیسې ورته ورکوي، ورځه وایي وسلې جوړې کړه، ور وایسته اسرائیل ته واستوه. او دوی ته مخکې تر مخکې د هر څه وسلې جوړ کړي هم دي او راوړي دي، هلته په کښتیو کې راوړي دي، وسلې درولي هم دي او دوی د دوی سره لاره خلاصه ده، هر څه امکانات هم دوی لري. مګر پر ایران باندې دوی دا کنټرول لري چې د ایران لاره محدود کړي. چین ته وایي چې وروره ته چې هماغسې بېطرفه یې، په دغسې بېطرف پاتې وسلو حق نه لري چې واسطه دا څو ورځې مخکې که تاسو هغه انفجار هم چې لیدلی اوسې، هغه انفجار هم ټولو هم اتومي د وسلو انفجاري مواد وه چې د ایران ته هڅه وکړه تر څو میزایل جوړ کړي. دا ټول د چین دخوا تللي او هغه یې واخیستل، انفجاري ورته ورکړو. نو ایران چې دی تر ډېره حده کنټرول دی. چین ورته نسي کولی په مستقیمه ډول باندې په وسله ولېږي یا که پیسې هم ولېږي. بیا په سیم کې داسې تکړه هېواد نشته چې هغه وسلې جوړې کړي. که راسو موږ هند ته راسو، هند وسلې جوړوي خو هند ایران ته نه ورکوي. که راسه پاکستان ته، پاکستان چې دی وسلې هم داسې استراتیژیک وسلې نه لري چې هغه وسې کړی ایران ته ورکړي. او ایران هم چې ولې هم کې پاکستان دومره جرأت نه لري چې د امریکا په ضد باندې د وسلې، ځکه چې هغه دا اوس کې هم چې یوه توطیه او یو خبره چې ده چې وایي د پاکستان پوځ ورسره کومک کړی چې هلته د بې پیلوټه طیارې ایران ته انتقال کړي دي. داسې ګنګوسې شته خو داسې دقیق لا نه دي. خو ایران خو پاکستان په خوله د ایران ملګری دی، مګر په باطن کې خو هغه د اسرائیل هم ملګری دی. دلته که راسو بیا په سیمې کې هر هېواد ته وګورو، که روسیې وګورو، روسیې خپل په جنګ هلته په جګړه کې ښکېل ده، چین نسي کولی چې وسله ورکړي. او د شمالي کوریا څخه وسله هم راځي، هغه تر ایران رسول هم ورته ستونزمن دی. دا ستونزه ده چې د ایران دپاره. او که راسو بیا په امریکا د اسرائیل برخې ته هم انګلستان ورته وسله لېږلی سي، هم اروپایي ټولنې لېږلی سي، هم استرالیا یې لېږلی سي، هم داسې نیوزیلند یې لېږلی سي. او د کوم خوا یې لېږلی سي؟ بیخي د ترکیې د خوا یې لېږلی سي. ترکیې ته وایي چې وروره دا دی ته خو زموږ اتحاد یې او زموږ ملګری. دا هم چې ترکیه هم اردغان صاحب چې دی په تش په خوله بسم الله وایي، نور په باطن کې څه کارونه چې اردغان صاحب کړي هغه هم په شمار دي. نو هغه تاسو پوهېږئ. ښه، نو دلته د دې څخه ښکاري چې په جګړې کې د پخواني شان نه حسابېدل کېږي چې ما مثلا زه دومره ټانکونه لرم، زه دومره وسلې لرم، زه دومره. اوس د نن جګړه چې ده هغه ټوله په مزایلو باندې ده. هغه هېڅ د ټانک جګړه نه ده، هغه هېڅ د کلشینکوف جګړه نه ده، هغه مستقیمه ده د اسرائیل څخه مزایل پورته کېږي او راځي پر لاسه باندې په ایران کې ورکول کېږي. او یا ډېر تیاري راځي او د ایران رادارونه هم مخکې یو څو رادارونه فلش کړي هم دي او هغه راځي هماغه هم بمبار کېږي او برته ځي، داسې ته ځي، اسرائیل ته ځي یا په
نږدې منطقي کې هلته ځي کښیني یا په عراق کې کښیني څوک چې مخه ونیسي د عراق هلته د امریکا یو نظامي بیس دی هلته تللی شي. نو دلته اسرائیل ډېر واک لري په دې برخه کې. او که راسو ایران ته راسو ایران خو وایي چې زه 100,000 میزایل لرم. 100,000 میزایل د یوې خونې جګړې د خلاص د یوې خونې جنګ هم بالانس په کولی چې 100,000 که ته اوس هم ته شروع کړې چې که جګړه ګرمه سوه په جګړې کې د ګرمې جګړې کې ته باید اول کې دا 100,000 کې دا 100,000 خو نږدې یو 10,000 خو ته په خپل دفاعي سیستم باندې ولګوي چې ته دفاعي سیستم ته د وسلې هاشي چې هغه په هوا کې هغه نور شنډ کې چې کله ستا نمایي خور په دفاع کې ځي او نمایي هم که ته بیا پر اسرائیل باندې ولېږي اسرائیل هلته د دوی اهاني ګمبد چې د وسپنیز ګمبد هغه داسې ساتي. او که بالستیکي میزایل یاد کو بالستیکي میزایل دومره نشته د ایران سره چې د وسلې بس بالستیکي میزایل ډېر ګران هم دي او هغه خبره میلیارډو ته رسیږي چې هر بالستیکي میزایل چې جوړیږي پر هغه باندې میلیارډ ډالر مصرفیږي په هغه کې ډېر تجهیزات مصرفیږي په هغه کې ډېر وسلې مواد استعمالیږي. نو هغه بالستیکي میزایل چې دي هغه ډېر کم دي که اوس شاید یو 100 دانې ووسي او بیا 100 دانې ووسي که ډېر وسي بیا 100 دانې خو دا 100 دانې که ته په اسرائیل باندې لګوې اسرائیل خپل ټوله تجهیزات وایي ما بیخي د خدای په رضا یې لیکلي دي چې تاسو وولئ مګر زه د ځمکې لاندې خپل ټوله تجهیزات لرم او د ځمکې لاندې تجهیزات دومره بنسټیز جوړ شوي دي چې هغه په بالستیکي مزاحل هم له منځه نه ځي په هیڅ شي باندې له منځه نه ځي. نو دا برخه که موږ راسو د ایران برخه وګورو ایران ډېر ضعیفه تمامېدلی سي. او دا اوس هم چې تاسو د بي بي سي راپور وګورئ په 24 ساعت کې دوی د 22 بهرني چارو وزیران سره خبرې کړې دي. داسه د عراقي د ایران اوسنی د بهرني چارو وزیر که هغه د عربستان د بهرني چارو وزیر د قطر او د مصر او که د چین او د روسي او د هند او پاکستان او د جرمني فکر کوم نه پوهېږم چې هغه کړی خو په ډېر کسانو سره ډېر بهرني چارو وزیران سره خبرې کړي 22 ثانیې ډېر دي. نو د دې ښکاري چې ایران وارخطا دی او ایران پوهېږي دا کوم خلافي چې وهلې دي د دې خلافو توان نه لري چې د وسې کړی چې یوه هفته یا یو میاشت 2-3 میاشتې دا جګړه د عراق د اسرائیل سره وساتي. او اسرائیل هم چې دا ځلې نه پرېږدي چې د اسرائیل د ډېر وخت پورې په دغه باندې اخته و چې د وسې کړی د ایران د حملې دپاره پر ځان تیار دي. او اسرائیل هم چې دا کلونه حدودا د 2001 څخه چې دوی شروع کړي دي تر اوسه پورې دوی خپل په د مځکې لاندې کوم بنسټیز کارونه چې درلودل دوی پر هغه باندې اخته وه او دوی ځان ته دوی پناهخونې جوړ کړي دي چې هلته هر څه دوی لري. نو اوس دپاره دوی بیخي مکمل هم دي ته آماده دي چې د یوې میاشت 2 میاشتې دپاره بیخي د مځکې لاندې پاتې سي او دوی دا جګړې ته ادامه ورکړي. دا برخه کې که موږ داسې وګورو نو ایران په دې کې تاواني دی. او که د ایران یو څو نور هم بنسټیز ځایونه ووهله دوی نشي کولی چې خپل میزایل وچلوي او دوی نشي کولی چې خپل اهداف په صحیح ډول باندې ولیکي. یو میزایل خطا سو عربستان ته ولاړی او که یو میزایل خطا سو په د سیمې بل هېواد ته ولاړی او دا هم ستونزه ده د ایران دپاره. ایران په دې باندې هم په تشویش دی چې اسرائیل دا حق نه کوي او دا یې که حق کړو او د همدغه میزایل څخه په د نړۍ په نورو هېوادو باندې میزایل زما دی او اسرائیل ضربه ورنه کړي په نورو هېوادو باندې ضربه نه کړي. نو دا ټول ویډیو دي چې ایران سره دومره قوي ساینس پوهانه هم نشته او که نظامي برخه کې که راسو د ټانک په باره کې د ټانک جګړه نه ده دا جګړه د کلشینکوف جګړه نه ده دا جګړه د عسکر جګړه نه ده دا جګړه چې مستقیمه دا جګړه راسي. نو دا هغه برخه دي چې اوس دا جګړه ټوله ټکنالوژي جګړه او د ټکنالوژي په جګړه کې بیا ایران ټوله کې پاتې راغلی دی. تر دې چې تیر سو راسو پر نظامي الوتکو باندې راسو. نظامي الوتکو باندې د ایران سره F-15 دی هغه ډېر پخواني تیاري دي او د اسرائیل سره F-15 دی. F-15 چې دی هغه ډېره لاره وهلی سي دی کولی سي چې یعنې یو 8 ساعته که تر 12 ساعته دی په هوا کې اوسي. دا ډېر دی بیخي تر ډېره حده دی او دی کولی سي چې مثلا د اسرائیل څخه راسي په ایران باندې خپل اهداف ولي خو برته هم اسرائیل ته وراشي. یو په دا ده چې رادار یې نسي پیدا کولی او که بیا رادار یې هم پیدا کړي
د اسرائیل سره حدودا همدا اوس شل F-15 تیارې دي، نو د دې څخه ډېر ګټه اخیستلی شي. بل F-14 چې دی هغه هم د اسرائیل سره ډېر شته او دی هم کولی شي د دې څخه هم ګټه واخلي. خو دا دی چې د F-14 بیا اسرائیل ته نه رسېږي او د ایران چې دی ایران مجبوره دی چې دی مستقیمه د خپل لاسه یوسي په مزایلو باندې واردي، ځکه چې داسې تیاره نشته چې هغه اسرائیل ته ولېږي او هغه هم د رادار څخه پټه پاتې او اسرائیل هغه ونسي وهلی. نو دلته که راسو د اسرائیل هماغه مزایلي سیستم ته وګورو، که هغه د دوی هغه د الوتکو سیستم ته وګورو، نو اسرائیل په ډېرو برخو کې د برلاسه دی او دا جګړه ګټلی هم سي. نو ایران چې دا ورځ کې ډېر خپل کې تنګ دی، په دا خاطر دی د ایران سره ټکنالوژي نشته. ایران سره فقط د چغې پغې دي، هغه د خبرې دي، لا وقوف دي، نور په باطن کې د نه لري او دوی فقط منتظر و د اتمي وسلې ته، که دغه اتمي وسلې دوی جوړ کړی دوی لپاره یو قدرت و، مګر دوی هغه اتمي وسلې ته فکر نه کوم چې پرېښودل او دا ځلې اسرائیل هڅه ورته خراب کړه. دا د نن ورځې ویډیو هیله مند یو چې اوس هم ترلاسه کړل. تربیم په لاس پام. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.